کوم وفاقي بجټ پیش شوی دی په دې وفاقي بجټ کې دا د تاجرانو دپاره چې دی په دې کې هیڅ یو داسې اټریکشن نشته چې موږ دا ووایو چې زموږ اقتصاد ته د دې بجټ څخه موږ ګټه رسولی شو. خو بلې خواته چې موږ وګورو موږ بلوچستان ټریډینګ صوبه یو، موږ به د هغه څه لا هم هټ کې یوه خبره وکړو چې د ټریډ دپاره دوی په دې کې یو څه خاص څه نه دي ورکړي. بلې خواته که موږ وګورو چې د بلوچستان د ټریډ سره سره د چمنو حالاتو ته وګورو نو په چمن کې د تیرو 8-9 میاشتو چې کوم حالات روان دي پکار دا ده چې وفاق ځکه چې دا د وفاق جوړه سوې چې کومه د پرلط د هغه خلاف دي چې کوم د دوی اعلانات دي نو پکار دا و چې وفاق په خپل بجټ کې د دغه تجارانو چې د دغه متاثرین دي یا په دې علاقه کې تجارت ته د وده ورکولو لپاره پکار دا ده چې په وفاقي بجټ کې خصوصي یو څه پېکج اعلان سوی وی او دلته چې د تجارت د پرمختګ لپاره د حکومت لخوا د تجارانو په ملګرتیا یو داسې منصوبې جوړې سوي وی چې هغه د مستقبل لپاره د چمن لپاره یو ډېرې ګټورې وی. د چمن د تورخم د غلام خان د لارې چې څونه د ټیکسټایل پروډکټس امپورټ سوی دي او دا بیرته د ری ایکسپورټ دپاره ځي دا په اربو ډالره دی، دا د یو ارب ډالر د 1.5-2 ارب ډالر څخه همیشه زیات وي. نو دا چې کوم بیرته دا ایکسپورټ کیږي پر دې ویلیو ایډیشن وایي چې 2 ارب ډالر 2.5 ارب ډالر 3 ارب ډالر دا خو صرف د هغه پروډکټس دي چې د ترکمنستان او د افغانستان او د ازبکستان څخه دلته پنبه راغلی دي یا د سپنسۍ راغلی دي یا ګری کلات راغلی دي دا هغه سوي دي. نو دې ته پکار ده چې موږ نه ووایو چې زموږ ایکسپورټ زیات سوی دي. ایکسپورټ زیاتېدل چې دي هغه چې کوم روایتي آیټمز دوی 5-6 ټاکلي دي د هغه څخه هټ کې چې کوم نوي منډیانې دي دا نوي منډیانو په وجه باندې چې د ایکسپورټ زیاتېدی سي. ډېر نږدې سنټرل ایشیا ده چې د دې د 2 څخه تر اوسه پورې یو څه داسې غټه منصوبه نه ده جوړه سوې چې پر دې لاره باندې چې دوی خپل ایکسپورټ ته وده ورکړو ایکسپورټ زیات او د هغه اثرات چې دي هغه تر اوسه پورې چې دي موږ د دې ګټه نه ده وړې او په دا کې یو ډېره غټه منډۍ د 5-6 ملکونه دي او هغه دا غواړي چې زموږ سره تجارت وکړي. موږ تر اوسه پورې د هغه دپاره چې دي عملي ګامونه نه دي اخیستي. بل لوري ته افغانستان د یو خبره کوي زموږ د پاکستان سره په تیر کال کې 80% تجارت ایکسپورټ موږ یوازې خپل همسایه ملک پاکستان ته کړی دي خو د پاکستان د خوا څخه بیا هغه رقم ایکسپورټ افغانستان ته نه لیدل کېږي. کوم خنډ دي؟ داسې دی چې افغانستان خو پاکستان ته چې دی د دوی معدنیات ایکسپورټ کړي دي. د افغانستان په ایکسپورټ کې خو خامخا 80% ګټه یا زیاتوب راغلی دي خو هغه د پاکستان لپاره چې دی د پاکستان را میټیریل دی. نو دا پاکستان برته د دې فینیشینګ کوي د دې پالیشینګ کوي برته ایکسپورټ کوي د دې د پاکستان د ایکسپورټ د زیاتېدو دا یو وجه هم شته او دویمه خبره چې کوم د پاکستان ایکسپورټ دی افغانستان ته هغه کې برته هم دغه دی چې دوی په چمن باندې په تورخم باندې په غلام خان باندې چې کوم پابندیانې دي کوم شرایط دي هغه شرایط چې دي هغه ایکسپورټ ته وده نه ورکوي ایکسپورټ دپاره رکاوټ دي او د دې په وجه باندې چې دی ایران خپل تجارت او سیاست دواړه نه دي سره ګډ کړي هغه د تجارتي لارو کې ډېرې اسانتیاوې پیدا کړي دي او افغانستان ته چې کوم د خوراک سامان راځي یا نور څه مطلب د دوی ضرورت دي هغه د ایران او د ایران د لارې د انډیا څخه یا د سنټرل ایشیا څخه دوی پوره کوي. دا وخت د افغانستان غټه منډۍ وه هغه ایران په کنټرول کې اخیستې ده. بلې لور ته پاکستان دا وایي زموږ د ټي ای ډي ټمپرري ایډمیشن ډاکومنټس کوم نه وي دغه هم د افغانستان سره لاګو کړی دي لیکن دغه وخت نه دی معلوم تر څو وخته پورې به وي. داسې په تجارت نه شي راپورته داسې دی ټي ای ډي خو یو مستقل ډاکومنټ دی چې دا به جوړیږي د آینده دپاره. نو دا د 2010 چې کوم د پاکستان افغانستان ټرانزیټ ټریډ اګریمنټ سوی دا د هغه حصه ده خو د دې عملي کول په کومه طریقه باندې د دې دپاره چې دی د عوامي آګاهي تر اوسه پورې په صحیح طریقه نه ده سوې. پکار دا ده چې د عوامي آګاهي پورې په دې کې چې دی وخت ورکول شي او دویم مشترکه مارکیټ چې دی هغه د دوه طرفه تجارت پوره حل نه دی. په مشترکه مارکیټ کې مخصوص د خوراکي یا د دې علاقې د ضروریاتو شیانې چې هغه پکې شول کیږي چې هغه دونه هغه شی نه شول کیږي چې په دې مشترکه مارکیټ کې به دا به بیا کوټ ته ځي دا به لاهور کراچي ته ځي هغه صرف دونه شیان په دې کې شول کیږي د افغانستان د خوا راځي د چمن ضروریات او د دې خوا څه یې شول کیږي تر دا نږدې خلکو پورې د دې ضرورت دي. بډرام منځ کوم خلک پارتي دغو دپاره اسانتیاوې په دې کې خو په لوی کچې تجارت پکې نشي کېدلی. انجنير دارو خان اڅکزی صاحب ډېره مننه د وایس اف امریکا ډیوا سره د خبرو کول. کور ودان ستاسو هم ډېره مننه.